دارواشاد عبدالرحیم حاتف 14 لیک د ښاغلي حاجي زهرجان څرک په نامه داسې پیلیږي. ګران حاجي عبدالظاهر جانه، السلام علیکم. هیله ده چې جوړ، روغ او په خیر اوسې. د کورنۍ او دوستانو سره آرام او خوښ اوسې. په دغه لیک کې به د ځان د ترشا پاتېدلو د دلایلو په سلسله کې ستا د مکاتباتو او مراسلاتو تاریخچه یو ځل یاد کړم، که د هغو په ترڅ کې د ویلو لپاره څه زړه ته راتله هغه به هم یادوم که خدای کول. ستا د 10 تاریخ د 12 میاشتې د 2002 کال خط چې له کندهاره دې د پوستې له لارې رالیږلی و، دلته پر 28 د 2 میاشتې د 2003 کال راورسېدی. دغه لیک تر لوستلو وړاندې 2 پیغامه ورسره راوړل. اول د پوستې ټکټ چې هغه وخت یې قیمت 14,000 افغانۍ و، د احمد شاه مسعود په تصویر مزین سوی و، چې له غږ پرته د خورا ډیرو معناګانو او رموزو افاده کوي. چاته د فتحې، چاته د شکست، چاته د نورو افتخاراتو د کسب، چاته د تاریخي افتخاراتو د بطلان. دوهم د ظاهر خان په پاچاهۍ کې چې هر څه شوړېدلي وه، رشوت خوري وه. ما به کله کله تعجب وکړ چې د افغانستان پوستي خدمات ولې د نور نړۍ پیښې کوي. له هندوستانه به کندهار ته خطونه په 15 ورځې کې را رسېدل او ډیر ځنډمند خط به تر 2 هفتو نه ځنډېدی، او له دې خوا هم په دغه ډول میادونو کې خطونه رسېدل. البته ټلیفوني خدمات هغه وخت میسر نه ول. تلګراف ممکن و. د ټلیفون لپاره به ځینې سوداګر چمن ته تلل. د طالبانو په حکومت کې پوستي خدمات فلج غوندې وه. ګناه د دوی نه وه. بلاګیټ و، کلابندي وه، بندیزونه وه، او دوی تلاش نه کاوه چې د نړیوالو په ژبه سر خلاص کړي. اوس چې په دغه طلایي عصر کې د امریکا د تسلط په زمانه کې له کندهاره خط په 3 میاشتې کې اروپا ته را رسیږي، سړی باید هر څه د مرچو له قراره واټکلوي. دا پورته 2 دلالتونه د سربسته خط وه. ستا خط چې مې خلاص کړ دغه مطالب پکښې کې وه. اول د امنیت وضع اوس ښه ده. تر کومه ځایه چې معلومه ده ښه یا بد نسبي ارزښونه دي. زه په دې خوښ شوم چې خلک د امنیت احساس کوي، خو ماته یې مقایسوي درجه معلومه نه سوه. دا خو سړی پوهېدای سي چې تر هغه وخت به وضع ضرور ښه وي چې د خلکو په اصطلاح یا توپکیانو حکومت نیولی و او ځانونه یې مجاهدین بلل، یا هغو د پخواني حکومت د امنیتي وضع د اخلال لپاره مزدوري اخیستې او رانی یې کاوه. اما آیا د طالبانو تر وخت هم امنیتي وضع ښه سوې ده؟ باور مې نه راځي. د هغو امنیت اعجاز و. د مسکنت او بیکاري سره له هرې خوا تخریب هم پر را شروع و، اما امنیت نسبتاً ښه و. د اوسني امنیت په مورد کې د دنیا بیطرفه منابع هم تشویش لري. دوهم د تعمیراتي مځکو د ګرانۍ خبره دې لیکلې وه. غیر له دغه چې زه تعجب وکړم، نوره چاره نه لرم، ځکه څه پوښتنې چې ذهن ته راګرځي د هغو جواب مې نه دی موندلی. د سرمایې د انکشاف لپاره لومړنی شرط د مطمئن امنیت تعمیم دی، چې متاسفانه دا یو نسل کېږي درک نه لري. په میلیونو پناهنده یې دلیل دی. پر یوه مځکه د اقتصادي او صنعتي پراختیا دلایل موجود وي، مثلا تر مځکې لاندې د انرژۍ منابع لکه پټرول، یورانیم، چې ګټه یې د محل اوسیدونکو ته د رسېدلو احتمال ولري، یا نور څه.
اوس خو چې سړی ګوري د کندهار مځکه په اسمان ځړیږي. که باران نه و نو د څښلو اوبه لا نسته. غله و دانه او میوه و غوښې و شیدې خو لا د چا په یاد دي. او دا صحنه په تیرو 2-3 پیړیو کې ممکن 20-30 واره تکرار سوې وي. خو د دالې او کجکي د بندونو سره دغه ناورین د تکرار وقفې اوږدې سوې وې. البته وچکالۍ هم داسې شدیدې او دغه ډول ممتدې نه وې. یو دلیل باقی پاتېږي چې د هغه جهاد په نتیجه کې چې د خدایي جهاد د شرایطو پر خلاف یې تقریبا 20 کاله دوام کړی دی. خلکو ته باد راوړي ناجایز روپۍ کوټه سوي دي. اوس نه پوهېږي چې څه په وکړي. نو د دوی و فهم ته ورلنډه خو دغه خبره ده چې تعمیر جوړ کړي او ځانونه پکښې خوندي کړي. هغه یې هیر دي چې خلک د دوی له لاسه په خپلو کورونو کې خوندي نه وه او کورونه یې هم آرام نه وه او نه روغ پاته وه. خدای تعالی خو فرمایلی دي چې جاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل الله. اما دوی جهاد کاوه په هغو مالونو سره چې له بحرونو له هاخوا څخه د دوی د کور د خرابولو لپاره راتله او د هغو مالونو د تحصیل له لارې چې له بل مسلمان څخه غصب سوي او په زور اخیستل سوي وه او د هغو خلکو د نفسونو د قربانۍ له لارې چې له لوږې او ناچارۍ څخه جنګېدل یا د پاکې اسلامي عقیدې په اشتیاق یې سرونه پر ارغوي اخیستل. د متجاوز کافر د شړلو، ماتولو او وژلو لپاره تر هر څه تیر وه. مرګ ته حاضر وه. په تش لاس د خدای حضور ته ولاړه. یقینا به د هغو د برحق جهاد عوض خدای تعالی په جنت او شو او شادوی کې ورکړی وي. خو د جنت دلالانو ته هغه پیسې ورپاته سوي دي چې د مسلمانانو د آزادولو په لار کې له کفر څخه په مرسته ترلاسه کړي وي. یا یې د هغو مسلمانانو او ناموس داسې په ولجه واخیستل لکه څوک چې باید د دارالحرب مځکې او نوامس قبضه کړي چې په دغه عصر کې هغه هم جایز نه دي. که دا نه وي نو حافظې به د موږک حافظې وي. مسلمانه چې تر څو و دې مځکې ته رارسېدل د څونه قومندانانو سرونه یې وخوړل. په رښتیا چې قومندانان د عادي مجاهدینو سره په یوه صف کې جنګېدل او پر یوه محاذ د شهادت عالی درجو ته رسېدل. حتی که د سیدنا حمزه په درجه کې هم وه چې د حضرت پیغمبر علیه السلام اکا و. خو زموږ مجاهدین د کفر سره د جهاد پر لار شهیدان سول. خو قومندانانو یې د یو متجاوز کفر په جنگ کې له بل څخه نقد و جنس ترلاسه کړل. اوس د هغه ولي نعمت په حمایت بیا له انزوا څخه راښکاره سول او د هغه په امنیت یې ملا وتړله. ورکه واوښتل. له دغه کافر سره جهاد ترور دی، دهشت دی او دوی د خدای وساتي. مځکې به رانیسي، یو څه چې اضافه ورسره پاته وي په خټو کې به یې ډوبې کړي. دوست خو دوست دی، خپل پخواني دوستان ناامیده نه پرېږدي، پر نورو ګټو به یې هم برابر کړي. اوس د دنیا پر نورو ځایو هم دا خبره ثابته ده. د دوی دغه افتخار بس دی چې پخوانی روس یې په مخه کړ. ځکه هغه خو بې کتابه و. اوسنی روس چې خدای وساتي هم کتابي دی او هم ارتډاکس. انګریز او امریکا خو لا پخوا هم دغسې وه. او په دې خبره کې زموږ مجاهد قومندانان یوازې نه دي. پاکستان او د پاکستان مسلم لیګ یې هم مل دي، بلکې تر دوی لا یو ګام وړاندې هم دي. د دې لپاره چې ونه غمیږي دغه څېړنه به پر دغه ځای بس کړم. بیرته به ور وګرځم ستا د لیک مطالبو ته. یوازینی مثبت او د تایید وړ کار چې سوی دی هغه د نوي سکې نشر او ترویج دی چې که یې ارزش خوندي وساتل سي ممکن د افغانستان د توحید لپاره د یوې وسیلې په توګه کار ورکړی سي.
له بده مرغه د هر ولایت د پاچا لپاره روسانو کاغذونه ورچاپول. دوی په خپله هم له هغو کاغذونو څخه د خپلو ناولو مقاصدو لپاره ګټه اخیستل او د افغانستان د تجزیې د تحقیق په لار کې هم استفاده ځنځکوله. بله مثبته خبره ممکن دا وي چې له لوږې د مرګ پر شوره پرتو څه شومه ومندل او له لوږې څخه له حتمي مرګه راوګرځېدل. څلرم، د هند د سفارت د خلاصېدو خبره دې هم کړې ده. باید وایم هند یا بل هر پردی ملک که څه هم ګاونډی او مسلمان وي، هیڅکله تر خپلو ملي منافعو پورته بل څه ته نه ګوري. د چا پر مخ شیدا نه وي. سیاسي، اقتصادي او سوق الجیشي ګټې یې یوې خواته بیایي یا یې له یوې خوا راګرځوي. دا خوی له بده مرغه په افغان او افغانستان کې نسته. په پخوا زمانو کې به هم هغه خلک چې د انګریز دوستان و انګلوفیل بلل او هغه چې د روس پر خوا و روسوفیل بلل کېدل. اوس به نو د هندوستان طرفداران هندوفیل، د پاکستان د پاکوفیل، د امریکا د امروفیل او د عربو هغې عربفیل وګڼل سي. خو یو فیل چې نه زموږ په عجایب خانه کې وتړل سو، نه په دنیا کې بل چیرې پیدا سو، هغه افغان فیل دی. او دا نو ډیره د تعصب خبره ده او منشا یې دا ده چې نه د ملت فهم تقویه سوی دی، نه د وطن معرفت. په نور دنیا کې د متبادلو او متقابلو منافعو او مناسباتو پر بنا ډیپلوماسي او تجارتي روابط قایمیږي. زموږ ترافیک یک طرفه دی. دوی خپل منافع کشوي، موږ یې هم د دوی پر کوټه ور اچوو. یوازنۍ ګټه چې د کور څښتن به حساب ورته کوي هغه به دا وي چې کور یې په ښه کرایه ورکړی دی. ظاهر جانه ته به دا فکر کوې چې زه ولې داسې منفي خبرې کوم؟ ته ښه په سړه سینه پام پر وکړه چې زما خبرې سمې دي که یا؟ نو که سمې وي چې و تا ته یې نه ولیکم و چا ته یې ولیکم. پنځم، ستا په خط کې دې د مولانا سلطان محمد خان هغه روایت کښلی دی چې وده ته له واده څخه د اجتناب لپاره مرحوم شیخ صاحب څه ویلي وه. زه د ځان وظیفه ګڼم چې د دغې غلطۍ اصلاح د دوو مطلبونو پر بنا وکړم. اول، شیخ صاحب مرحوم ډیر متقي سړی و، هیڅ کله یې د شرعي احتیاط څخه عدل نه کاوه. دوهم، سلطان محمد خان تر ما مشر دی. زه چې ځان ته ګورم نسیان او ذهول مې ډیر سوی دی. دی به ممکن تر ما هم بابیز وي. د دغه خبرې واقعیت داسې دی چې محمدین ژواک چې په ځواني کې یې بوریان تخلص کاوه، چې څه په لیکوالي غوړ و او په عین حال کې د روراباد بارکزی هم و، د ټول غربت سره خدای تعالی ډیر اولاد یا اولادونه د کندهار په اصطلاح ورکړي وه چې دی د هغو له سلوکه څخه راضي هم نه و. دغه خبره ژواک د خپل ندامت پر وخت یو چاته کړې وه او مرحوم شیخ صاحب د هغه نقل قول مولانا سلطان محمد ته کړی وو. هغه چې وایي د کفر روایت کفر نه دی، د فسق او ناروا روایت هم نه فسق وي نه ګناه. ستا د ذهن د اصلاح لپاره مې دغه درته ولیکل. که چیرې شخصیت در سره مخامخ سي هغه ته یې ور په زړه که چې اصل بیان یې په زړه وي. ستا د 18 تاریخ د 2مې میاشتې د 2003 کال لیک د چمن له لارې پر 9مه د 3مې میاشتې د 2003 کال راورسېدی. د دغه خط سره د 1482 کال جنتري او د نیمجان د خط کاپي هم ملګری وه. د خط او زمایمو لپاره دې مننه. ستا په دغه لیک کې زما نظر و دغو نوو خبرو ته ور اوړي. تا لیکلي دي چې د طالبانو د وخت امنیت خوب او خیال دی. رښتیا هم چې د امنیت خبره په افغانستان کې ډیره کمیابه او نادره ده. تر کومه ځایه چې په روایاتو کې راغلي دي
د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې مطمئن او کافي امنیت هغه وخت تامین سوی و چې دی پر وضع ښه مسلط سو. هغه وخت دوی زوروري معلوماتي شبکې د امیر د قدرت د ساتنې او امنیت د خوندي کولو لپاره جدا فعاله وې. یوه د برطانوي هند انګریزي شبکه وه، یوه د امیر خپله شبکه، ځکه انګریزانو پر امیر عبدالرحمن خان اعتماد درلود. د هغه تسلط یې غوښت او د هغه په حکومت کې یې ځان ته خطر نه لیدی. امیر د انګریز سره مخلص و او پر هغو یې ویسا درلوده، ځکه نو د امنیت په حفظ کې دو طرفه همکاري موجوده وه. که نه وي نو د خلکو طبیعت خو تغییر نه دی کړی. دوهم وخت بیا د نادر خان د کورنۍ په شروع کې حتی تر نادر خان وروسته د سردار محمد هاشم خان په وخت کې هم ښه امنیت تامین سوی و او د هغو دوو عنصرو همکاري پکښې موجوده وه. د طالبانو امنیت هم غیر له هغو دوو عنصرو له یو ځای کېدو څخه سړی بله معجزه نسي لیدلی. یو داسې وخت و چې د خلکو شخصي اموال، مال التجاره، عامه ملکیتونه او بیت المال چې به غلو وځغلول او تر سرحد به یې هغې خواته واړول، دا مال به غنیمت بلل کېدی او غل به تر مورۍ وتلی و. خبره حل وه او نور غله به هم لمسول سوي وه. د طالبانو رښتیا هم ښه امن و، اما معجزه نه وه، ځکه د معجزو وخت تیر سوی دی. مادي دلایل یې درلودل، هغه باید پیدا سي او د خلکو د هوسایي لپاره ګټه ځنې واخیستل سي، ځکه امنیت چې په نور دنیا کې ساتل کیږي حوادث یې د مرور ایام تابع نه وي او د حادثې دوسیه په 15 کاله هم تر څو علتونه یې روښانه سوي نه وي نه هیریږي او منظم تر تعقیب لاندې وي، چې زموږ په هیواد کې حتی غیر منقول اموال لا هم د ساتنې لپاره کوم تضمین نه لري. دوهمه خبره دي دا کښلېده چې امریکایان له پښتنو څخه د طالبانو په وجه مرور دي. زما لپاره دا خبره ډیره د فهم وړ نه ده. اول که د برجونو د نړولو یا نړېدلو په نسبت رښتیا هم خوابدې وي، د دوی خپلو منابعو چې ډېر قبلي اطلاعات درلودل او غفلت یې کړی و، له هغو سره یې څه وکړل. دوهم د طالبانو د نشست او انکشاف پر وخت آیا دوی هیڅ اطلاع نه درلودل؟ آیا طالبانو مقدر سفرونه متحده ایالاتو ته نه وکړي؟ دریم، پر 95% مځکې د تسلط باوجود د افغانستان د نمایندګۍ چوکۍ بیا هم د رباني لپاره خوندي پاته وه. رباني څه امتیاز درلود چې هغه طالبانو نه درلود؟ څلورم، د برجانو د نړولو په 19 نفرو کې یو افغان نه و. که طالبان مسؤل نیول کېدای باید د افغان د اشتراک په نسبت وای چې دغه اشتراک یې تر اوسه هم نه دی موندلی او د 19 له جملې څخه 15 تنه د سعودي عربستان اتباع وه او بن لادن هم ورسره، هغو ته یې هم څه مجازات ورکړه. پنځم، برجان لا پر ځای ولاړ وه. په افغانستان کې له 4 خواو مداخلې کېدې او په وروسته کې په خپله امریکا هم دغه ډول مرستې د هغې ډلې سره چې اوس یې ائتلاف شمال بولي پیل کړې. د خوابدۍ علت که د طالبانو سره له دې جهته وي چې ځان یې د مځکې مالک ګاڼه، نو دا لو ګناه نه ده او ډېر ولسونه دغه ډول فکر کوي، خصوصا طالبانو ته خو لا د دا 20 کاله جنگ په نتیجه کې دوی په خپله هم دغه ذهنیت ورکړی و. که چیرې طالبان بې کفایته وه نو امریکایان هم بې معرفته وه چې د دوی په طبیعت نه پوهېدل، او که هر څه په زور حلول غواړي دا نو بله خبره ده، ځکه په عراق کې خو نه اسامه موجود و نه ملا عمر، او حتی د امنیت شورا یې لا هم تر شا داسې وغورځول چې پښه یې د غڼې په ځاله کې هم بنده نه سوه. خو په نوره نړۍ کې بیا د دغې شورا پریکړې د حجت په توګه استعمالوي. دا خبره سمه ده چې د زورورو سره منطق نه په کار دی، نه باید ورته جوړ سي، خصوصا داسې زورور چې هم یې خزانه لو وي هم یې اسلحه قوي وي.
د شرموش او وري په دعوه کې قاضي هم ناچاره وي د شرموش صورت دعوه تاییدوي، که څه هم شرموش تر هغه تایید وړاندې خپل اجراات سرته رسولي وي. دا پیش بیني دې هم کړې ده چې بیا به هیڅکله د یوې بې سواده حاکم حکم پر افغانستان نافذ نسي. کشکې دغسې وسي. افلاطون هم په دغه ارمان کې مړ سو چې تر ټولو ښه سیسټم یې دغه باله چې یو چیرې حاکم موجود وي یا یې حاکم وي. خو دا خبره لکه چې د انګریزانو په اصطلاح یا د فارسیوانانو په اصطلاح خیال خام یا خیال محال دی. اوس خو حکومتونه د بې حیایي، چالاکۍ، عوام فریبۍ، بې اخلاقۍ او نور دغه ډول خواص معجون وي. او بل خبر نو دا ده چې ټول افغانستان به توا بیا ژر څوک ولیدای سي. اوس خو دا څو محلي پاچاهان لکه دوستم، اسماعیل خان، شیرزی او فرض کړه پاچا خان هم په خپلو سیمو کې بې سواده خلک دي او پر هغه سربیره بې امانته هم دي. د ټول افغانستان خو لومړی د وجود سوال مطرح دی او تر هغه وروسته د سیسټم په څه سیسټم به جوړیږي، څوک به یې جوړوي، د څه لپاره او نور همداراز سوالونه. ژوندی او بریالی اوسئ. الله دې مل شه. حاتف.